د شاتو 14 جالبې روغتیایي ګټې. لومړی، شات د خوب کیفیت ښه کوي. شات په زیاته اندازه انټي اکسیدونه لري چې د ښه خوب لامل ګرځي. تر خوب مخکې 1 کاشوغه شات خوړل لامل کیږي چې ښه او آرام خوب ولرئ. دویم، څېړنو ښودلې ده چې شات د وینې لوړ فشار کموي. هغه کسان چې د وینې لوړ فشار لري ورته پکار ده چې له شاتو ګټه واخلي. دریم، شات د سوځېدلي ځای پرهر له منځه وړي. که مو کوم ځای وسوځېدو په ګرمو اوبو یې ومینځئ او بیا شات پرې ووهئ. له دې سره به مو ټپ ژر ورغېږي او پرهر به مو له منځه لاړ شي. څلورم، په شاتو کې موجود انټي اکسیدونه د زړه د روغتیا لپاره ګټور دي. شات د وینې رګونه له بندېدو ژغوري او د زړه د حملې مخه نیسي. پنځم، شات د غاښ درد کمولی شي. شپږم، د سرطان مخنیوی کوي. شات د سرطان په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. اووم، شات باکتریا ضد خاصیت لري او میکروبونه له منځه وړي. له ډېرو پخوا زمانو څخه شات د زخم د تداوی او د میکروب د له منځه وړلو لپاره کارېږي. اتم، شات د بدن انرژي زیاتوي. شات پروټین، معدني مواد او امینو اسید لري چې د بدن په مقاومت کې ونډه لري. شات طبیعي خواږه لري او زیات ګټور دي. نهم، هغه کسان چې د بدن قوي دفاعي سیستم لري د نورو خلکو په نسبت ډیر کم ناروغیږي. شات د بدن دفاعي سیستم پیاوړی ساتي. لسم، که شات د تازه لیمو له اوبو سره یو ځای شي د کانګو او زړه بدګۍ مخه نیسي. 11، د سالنډۍ یا نفس تنګۍ د ناروغۍ لپاره هم ګټور دي. 12، د سګرټو ناوړه اغېزې هم له منځه وړي. سګرټ د وینې رګونه تنګوي، سټرس زیاتوي او ممکن بیضو ته هم زیان پېښ کړي. خو شات رګونه آزادوي، سټرس له منځه وړي او بیضې د سګرټو له خطراتو ژغوري. 14، د پوست ګونځې له منځه وړي. شات پوست مرطوب ساتي چې دغه مسئله د پوست ګونځې له منځه وړي. دغه راز په زیاته اندازه انټي اکسیدونه لري چې پوست د آزادو رادیکالونو له خطر ژغوري. 14، د پوست وچوالی له منځه وړي. پوست له باکتریاوو ژغوري، د ټپ پرهر ورکوي او داغونه له منځه وړي. دغه راز د پوست د سپینوالي لامل هم کیږي. نیمه کاشوغه طبیعي شات مو پر پوست ووهئ. له 15 دقیقو وروسته یې ومینځئ. که دا کار څو ورځې تکرار کړئ پوست به مو تازه، صاف او پیاوړی شي. مهمه یادونه، شات باید اصلي وي ترڅو پورته یاد شوې ګټې ترلاسه کړئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک مو هیر نشي. که غواړئ د موږ نور ګټور معلومات د لاسه ورنکړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، ښه وخت.